السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره په یو ډیره خوندوره موضوع نن بیا مخاطب یو خو درخواست مې دا دی چې دا پروګرام تاسو وګورئ دا چینل سبسکرایب کړئ دا لایک کړئ او موږ ته کمنټس هم راکړئ ځکه چې تاسو د کمنټس په رڼا کې موږ خپل را روان پروګرامونه ډیزاین کوو او موږ په هغې باندې خبره کوو خوږو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحب انسانان او څاروي تر د ډیر وخت نه یعنی د اول نه د کرن چې د دنیا آغاز شوی دی او الله تعالی انسان پیدا کړی دی څاروي او انسانان په دې دنیا کې یو ځای ژوند کوي او په دې کې څاروي د الله تعالی د دې انسانانو لپاره مسخر کړي دي د کار د راتلو لپاره د فائدې لپاره د خوراکونو لپاره د سورلۍ لپاره او دغه شان نور ډېرې فائدې چې هغه زموږ په روزمره ژوند کې زموږ پکارېږي کپړې پیزار نور څیزونه هغې لپاره د هغې پروډکټس یا بای پروډکټس په کار راوړي موږ انسان زما په خیال ډیر کله ناکله ظلم هم وکړي د خپل چارپیرچل کې چې کوم د څاروي د سره اوسي ځناور اوسي خو هغه د ډاکټر صاحب چې هغه پالتو دي یعنې دی په کور کې باقاعده ساتي ده ته ډایرکټ فایده ورکوي لکه ده ته پی ورکوي غوښه ورکوي چرګان دي نه هغه هګۍ اچوي ورته نو دا ټول څاروي دا د انسان د فائدې لپاره دي خو انسان کله ناکله ډېر ظالم جوړ شي څنګه چې په خپلو انسانانو باندې ظلمونه کوي مرګ جوړه قتل دا شي دغه شان موږ د انسان در څاروو سره زموږ رویه غیر انساني ده زه یو څو مثالونه ډاکټر صاحب تاسو در کوم او بیا تاسو په یورپ کې وخت تېر کړی دی او بلکې اوس هم هلته یې نو د هغې معاشرې هم مثالونه پکار ده چې موږ خپلو کتونکو اورېدونکو ته ووایو زموږ په دې چارپیرکل چل کې چې موږ کله څاروي په ګاډي کې وړو یعنی په د قربانۍ څاروي دي یا د پیو څاروي دي نو چې څومره په هغې ګاډي کې په هغې ټرک کې ځای وي د هغې دوچن څاروي موږ هغې ته ورچوو د لږې کرایې د بچ کولو لپاره موږ دا څاروي دومره په تکلیف کې اچوو چې څه د هغې نورو څاروو په خپو کې ناستي دا واړه بچي یو ډېر غټ په ټینشن کې په ډېر تنګ ځای کې حالانکې هغې ته هم یو پراپر سپیس پکار دی د ودرېدو لپاره دغه شان په فارمز کې یا چې موږ ته په پښتو کې غوجل وایو په هغې کې هم موږ دا رویه اپناو کړي او موږ څاروو ته ډېر تنګ لنډ او یعنی چې کمفورټیبل سپیس نه وي داسې یو ځای موږ هغې ته ورکړی دغه شانتې که تاسو فکر کړئ د چرګان په خوا به چرګان لږ وو درې څلور په کلي کې به چېرته یو څو چرګان اوسېده اوس خو لکه فارمز دي باقاعده او هغه چرګان د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کېږي د فارمونو نه منډاو ته راځي د منډاو نه بیا وړو منډو ته راغې نه کلو ته او د کلو نه بیا خلک ان کنزیومر هغه وړي نو که تاسو فکر کړئ نو په دې پنجرو کې چې د برایلر چرګ ور اچولی کېږي نو یو خو دا د خپو نه داسې نوی شی الټا او یو نه د یوې خپې نه یې نیولی او 10 او 15 چرګان په یو لاس کې نو دا به زم څومره په تکلیف کې او بیا چې کله دا دغه ګاډۍ کومه جالۍ والا ګاډۍ چې پای کې چې ټرانسپورټ کوي چې هغې ته څومره په زور ورنه باسي نو کله کله داسې وشي چې کله ته په یو چکن شاپ کې چرګ حلال کې راواخلي نو د هغې په وجود باندې دننه زخمونه وي دا باقاعده په دغې چل کې زخمي کېږي نو دا یو بل د ظلم یو عجیبه غونته کې پکچر دی چې زموږ خلک یې کوي د هغې نه علاوه د څاروو وهل په لوړو باندې په لختو باندې که نه معمولي هغه څاروي دي انسانان خو نه دي چې په خبره پوهېږي نو هغې سره موږ دا ظلمونه کوو دغه شان زموږ بیا که د ښکار ته راشو اگر چې دا یو بدله موضوع ده ډېره غټ خبره پکې کېدی شي خو موږ زموږ په کلو کې بلکې زه به تاسو ته مثال درکړم چې چېرته کوتره ښکاره شي که نه کوتره کبوتر چې ورته وایي نو د هغې کوتره پسې د هر طرف نه 10-15 ښکاریان را رواني ټوپکو په لاس یوه کوتره 10-15 ښکاریان یو شینغاړی 10-15 ښکاریان نو موږ بیا موسم ته هم نه ګورو چې دا د بچو د پیداوار موسم دی دا د هغې واړه بچي دي هغه به هغې له سریزه کړي خو بس چې زموږ دا شوق پوره شي ډز وکړو او کوتره موږ وولو حلالې نو پای کې به څونه غوښئ په دې مخکې ورځو کې زما یو ملګری هغه ښه ښکاري دی نو هغه فیسبوک باندې خپل دغه ورکړو چې یاره 15 شینغاړي ایستلي نو زما هم د شک پیدا شو لکه ما چې ډېډې وولې نو ماله به یې راکړې نو بس هغه اتفاقا ما ته راولېږل نو تاسو یقین وکړئ موږ هغه سپینم کړه پاخه شو یعنی د یو چکن کې چې څومره په یو ډرم سټیک کې یا پتون چې ورته وایي په هغې کې غوښه نو دومره په هغې ټولو شینغاړیانو کې نه وه په 15 دانو کې بیا مې ورته وویل ما دا ظلم مه کوئ څومره ښایسته ښکاري چې بره پر هوا کې ګرځي ځای په ځای کیني خوند کوي بهرحال دا زموږ د طرف نه انساني رویې دي چې موږ دا ظلمونه کوو د ښکار په نوم باندې یو نوم په بل نوم دغه شان موږ د هغه ځناور چې هغه زموږ دپاره نقصان ده دي لکه مثال په طور باندې منظري شو یا اوس خو خیر وایلډ لایف ډېر کم شوی دی په خوشا کې انساني آبادي دومره سیوا ده چې وایلډ لایف پکې موقع نه ملوي
دغه او دی وجه موږ خپل بایو ډایورسيټي دومره ډیسټرب کړه او ایکو سیستم ډیسټرب کړو چې دا غینه نور مشکلات پیدا شو. ډاکټر صاحب زما خبره دی کی بار په دې باندې به دوه خبرې کوو او په کار دې زمونږ کتون کی زمونږ دا میسج واوري او هغه دا میسج ورسي چې موږ په خپل ریویو کې تبدیلی پکار ده څنګه چې د انسانانو سره خروي پکار ده د قشنتي د سارو دو مارغانو سره هم خروي پکار ده. تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو په دې معاشره کې ژوند کړی دی او الته په یورپ کې ژوند کوئ، څه داسې ګډ پریکټیسز دي الته چې هغه د سارو سره د برډ سره خلک ساتي او ژوند ښه روان دی دغې؟ ډاکټر صاحب السلام علیکم، تاسو ته او ټولو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات. څنګه چې موږ وړاندې خبرو وکړه چې لکه نن موږ خپل پروګرام محدود وساتو تر کورني ځناورو پورې، پالتو ځناورو پورې، هغه ځناورو پورې چې هغه موږ په کورونو کې ساتو. نو چې هغه ته په انګلیش کې ډومېسټک انیملز وایي. په هغې کې سپي راځي، پیشوګان راځي، بیزي راځي، ګډې راځي، اوښان راځي، غواګانې راځي، میښې راځي، چرګې راځي، خره راځي، اسپې راځي. تاسو د وایلډ لایف خبرو وکړه، په دې باندې په کار د ښکار باندې او په دې وایلډ لایف هیومن کنفلیکټ چې کوم لکه د ځنګلي ځناورو او د انسانانو په منځ کې چې کومې لانجې دي لکه هغې باندې یو خصوصي پروګرام به بل کوو. نو اوس تاسو خبره وکړله چې یاره دا دلته کې رویې څنګه دي پاکستان کې یا زموږ په پښتنو کې رویې څنګه دي. د بره مرغه موږ ته د بل انسان درد نه محسوس کیږي، نو د ځناور درد خو موږ ته له سره نه محسوس کیږي. کله موږ ته دا درد محسوس شو نو کېدای شي بیا زموږ رویې هم بدلې شي. تاسو څنګه د چرګې خبره وکړه، دلته خو ګوره یو بل انتها ده. انتها داسې ده چې دلته کې زمونږ یو ګاونډۍ ښځه د بوډۍ، نو دا چې کوم نیو ایئر وو په هغې باندې دلته کې دا فایر ورک وي، ډېر زیات ډز وي. نو هغې نه ما تپوس وکړو په نیکسټ ورځ باندې څنګه چل دی دا د نیو ایئر نایټ چې دی که نه. هغې ما ته وویل چې د کور کې وم او یاره دا ډېره خفه وم او ډېره لکه سټرس کې وم، ځکه دا سپی مې چې کوم دی هغه د ډزو نه یارېدو او لکه هغه ټوله شپه یې خوب نشو کولی. نو هغه مې بیا د کونج کې کو او بیا مې پټ کو او بیا مې ویل چې دا ډز او دروازې مې ټولې بندې کړي چې یاره دا ډز اوازونه ورته کم راځي. نو مطلب دی چې لکه هغه یې آرام کې کو، د سپي د خوب خیال یې ساتو، د سپي د خوب دومره خیال ساتو. بل طرف ته زه تاسو ته یو بل مثال درکړم چې تیر کال دلته زموږ په دې ښار کې یو په دې جولای کې یو میله لګي. نو هغې میلې کې ماښام مسوتن چې کوم دی چونکې دلته په جولای کې خو بیا نور ډېر ناوخته پرېوځي، نو بس نور چې ایله پرېوتو نو 10 بجې بیا فایر ورک وو. نو زه لاړم د هغې نه ما یو ویډیو جوړه کړه، هغه ما په خپل د یوټیوب یو بل چینل دی هغې باندې مې ولګوله. نو هغې باندې لاندې یو کس کمنټ وکړو، هغه کمنټ ډېر زیات دردناک. هغه دا خبره وکړله چې یاره زه دغه چې کوم ځای کې د فایر ورک دی د سمندر غاړې سره دلته ډېر بوټي دي او په دې بوټو کې نن سبا بریډینګ سیزن دی د مرغیو، او دا لنډې شپې دي د مرغانو ته د شپې خوب هسې هم پوره کولو ډېر کم ټایم میلویږي او بیا په دې کې ډز ډوز هم وشي. لکه دا څوک دا پرمیشن ورکوي، چا دا پرمیشن ورکړی دی، چا دا اجازت د میلې دلته ورکړی دی او چا د فایر ورک اجازت ورکړی دی، ولې دا خیال نه ساتلی کېږي؟ مطلب دی چې لکه د هغو د شپې خوب د شپې آرام دا خیال ساتلی کېږي، لکه خلکو ته دا احساس دی. زه په وایلډ لایف باندې هم ما سره څو اګزامونه خو هغه موږ په هغې پروګرام کې کوو انشاءالله. دغسې زه یو چا کره مېلمه وم تېر کالې، نو د هغو لاندې چې کوم کور و ما سره ماشومان، نو موږ ماشومانو چونکې دروس کوو ګرځېدل را ګرځېدل، نو هغه لاندې کس چې کوم ګاونډي سهار موږ ته راغی چې زما پیشو ټوله شپه خوب نه دی کړی. نو لکه هغه سره د خپل غم دومره نه و، د پیشو غم ورسره چې لکه هغې ټوله شپه خوب نه دی کړی، یارېده ځکه چې پاسه نه دروز راتلل. نو ما ته یې وویل چې ماشومانو ته ووایي چې لکه یار شور نه کوي، زموږ د پیشو بې ارامه کېږي، وایي هغه یارېدله. دې سره زه تاسو ته دا یو دغه درکړم چې ګوره موږ په پښتنو کې په یو کلي کې لکه ډېر کم زموږ طرف ته خلک سپي ساتي، 10 به وي، 20 به وي، 30 به وي، دې نه زیات سپي په ټول کلي کې نه وي. لکه معلوم وي چې پلانکي کره سپی شته او پلانکي کره شته او پلانکي کره شته، لکه یا 50 دي وي. دلته کې هر کور کې سپی دی، بلکې 2 دي، 3 دي او مختلف نسلونو ولري او رجسټرډ دي. خو دلته کې ما چېرته د سپي غپا وانه اورېده. نو راشه ته زموږ کلي ته
ما نه دلته کې یو چا تاسو کو چیرې دا اوس پیل تیر نو ولې نه غاپی لکه دلته سپي غپانه راځي او ټول خار د سپونه ډکته. نو یو بل زمانه وړاندې یو بل ملګری جواب ورکړو چې موږ طرف ته سپینه هر وي وې زمونږ هغه یو د خپل اگزامپل ورکو چې یاره زمونږ یو کس یو سپیس اتلی او هغه به لکه ډیر زیات خوراک په ورکو نو بیا هغه چې کوم دی هغه به غپ غوپ نه کوي د شپې نو بیا چا ورته ګاونډي مشوره ورکړه چې دی لږ نه هر ساعت روټۍ ور په کمه کړو دی به شپې غپي. خو ډاکټر صاحب زموږ سپي تاسو مثال په خپل ځای ټیک دی زموږ سپي هم وسماړ دي ومړ سترګي وګي دي سترګي اوري زګه غاپي دا څه غاپي او بل جوړ کړی او نو اسه لکه دې پرته وایم دا خو خیر دغه د سپو د پیشوګانو مثالونه شول دغه سي غواګانې شوي زمونږ طرف ته غواګانې په فارم هاوسز کې څنګه ساتل کیږي نو دلته کې د ګریزینګ یا د څرولو خپل ځایونه دي د ګډو د پاره د بیسو د پاره لکه پراپر ځایونه دي التبزي زمونږ طرف ته سکیږي زمونږ طرف ته ګوره یو بل لو روانه دي پالتو جانورو په حساب سره زمونږ طرف ته لکه زمونږ خپل الکه خبرو کوم زمونږ طرف ته ګډي بيزي دا ډیر زیاتې دي غواګانې نو خلک یې څرینا په سحر پړې ته کولو کی او پری دي کله چې فصل یو خړو کله چې فصل خراب او چرته لاړ او چرته لاندې هیڅ پروا نشته د دې وجنه زمونږ طرف ته خلک یو د فصل کار پریخي دي او او دی ګوره باقاعده قانون دی پاکستان کې ټریس پاس اکټ دی باقاعده نو کته د چا زنور ته سوای مالک ته سوای هغه جګړه کې بس خلک د دې جګړو نه تنګ شول لکه دا غټ تاوان دي کنه لکه دا زمونږ خپل بد انتظامی ده لکه مونږ دا خبرې کوو کنه چې دا پښتنو خپل انټرنل بد انتظامی ده مونږ دا خبرې په خپل ټیک کوي شو خبرې مونږ مثال کته غوا ساتي بزا ساتي هغه نه ته फायदा اخلي نو هغه ته خوراک هم راوړه کنه خوراک د بل چزمه کې ته لګي او ګټه ته ټول ته اخلي دا څه دی او چې کار ته چرته مالک نه کنه زمون خو د کور تاسو راغلي زمون کور د کور مخه ته بابونه دي نو باغي عموما غنم د کړل شي نو باغي باندې روزانه یو دوه هرډز تیریږي خلک هغه طرف ته راولي چې موږ نه یو نو مړه داسې پکې هم شوی چې خلکو د شفتالو د باغ څنګه را ماتې کړی دي آی په خورولې دي دومره قیمتي بوټي مات کی کنه چې هغه په 15-10 سال مهنت بوټي داسې لکه موږ ظلم کوو هم ظلم دی سالوي سره ظلم دی ځان سره ظلم دی انسان سره ظلم دی بالکل لکه دا څه ظلم کیږي دین علاوه بیا چې کوم دا هغه زناور چې هغه باندې لکه سيزونه خرشو اوخ شو په هغه باندې بیا ډیر زیات وزن ولې کیږي هغه وهلي شي هغه ته خوراک پراپر نه ورکول کیږي چې خوراک په پیسو دی مونږ میکسیمم ګټه ته اخیستل واړو کله لکه دا مونږ د ګاډي په شان ټریټ کوو لکه ګاډي مونږ وځي بس تیل ورواچ ول بس سمرتلی شي غمرتلی شي دا خو لکه ژوندې شي دی کنه لکه د خو په هغه سینه ټریټ کوي دا په خطبه الوداع کې د اخیری خطبه چې محمد صلی الله علیه وسلم پای کې غدا زناور خصوصا ذکر کړو چیرې لکه تاسو به زناور سره ښه سلوک کوئ ایون د دشمن زناور سره هم بد سلوک نه دی روا د خپل سره نه دی روا نو دلته کې موږ څنګه خبره وکړه چې ګریزینګ ایریا دی لکه دا سرولو ځایونه دي خوراک دی کور کې دننه دی د ټولو لپاره سيزونو لپاره قانون هم شته کشرګي دي کټول دي د سره ډاکټر سی بي بل ډېر امپورټنت کیسه ده د هایجین صحیح چې کوم خلک د دې زناورو سره ډېر نږدې کانټاکټ پاتې کیږي دته مختلفي بیماریاں لګي بالکل زناورو نه دوی ته لګي او دوی نه زناورو ته لګي نو ته زونوټیک ډیزیز وایو زونوټیک ډیزیز چې کوم دي دا زموږ طرف ته ډېری غلط فهمي چونکی یو ورځ ما یو مولانا صاحب اوریدو چونکی دا خو ډېر عجیب غوندي کیسې دي د اردو ولو هغه دا خبره وکړه چې یاره حدیث بیان کو چې یو بیماری هم چې کومه داغه متعدی نه ده لکه دا یو نه بل ته نه لګي کنټیجس نه ده یو بیماری هم کنټیجس نشته ده ځکه چې پیغمبر اسلام ته یو سړی اوخ راوستو د بل سړی اوخ نه جدا کړي ورته د اوخ نه زما اوخ ته بیماری ولګي دا ورته د بل ته چرته نه ولګي دا موږ ته پته نشته وي بس د نه لګي بس د قدرتي لګي نو دغه ټایپ ته غلط فهمي چې هم د موږ په سوسايټي کې پیلو کیږي نو هغه سره هم ډېر تاوان کیږي لکه دا چې کوم زونوټیک ډیزیز دي زناورو نه انسان ته لګي یا انسان نه ایون زناورو ته هم لګي د دوړو ټک ته انټي زونوټیک هم کیږي لکه ریورس زونوټیک د ته وایي کنه هم کیږي نو د دوړو طرف ته بالکل په دې کې بنیادی خبره چې دا خبره ډېره اهمه ده ډاکټر صاحب او دا خبره ډېره اهم ده نو په دې کې بنیادی خبره چې کوم نه بروسیلوسس د بنیادی دا هغه بیماری چې دغه په انسانانو کې بانج پن پیدا کوي بانج پن ډېر خطرناک بیماری ده او دا صابون لګي
خزو ته بروسلوسس بیسیکلی خزو کې په دې کې بنیادی بیماری بروسولیسوس ده، نورم دي چې هغه د زناورو ته د زناورو نه انسانانو ته لګي، او د هغې مین چې کوم نتیجه ده ریزلټ دی نو هغه بانچ پن دی په سړو کې سپیشلی دا ډېر کېږي چونکې سړي هم څاروو ته علاجونه کوي دا ډاکټرز وغیرہ، نو دا لکه یو رسک دی بهر حال. نو د څاروو نه سړو ته بني ادمو ته دا بیماري لګېدلی شي او زه ښځو ته هم لګېدلی شي. ټکسوپلازما او چې کوم ټکسوپلازموسس دی هغه هم لګي، اکاینوکوکس دی دا لګي، د ټول بالکل زونوټیک لګي، ډیزیز ټول کې ډېر شي لګي، تلویزیون لګي. جیاډیا دا هم. لکه دا ټول کوم د زنورو. نو موږ طرف ته خلک دستانی نه چې خلک چې کوم دي لکه دا هغه چې کوم ګوبر صفا کوي یا دا غوځای صفا کوي، غوجلي صفا کوي، نو دا ټول زموږ طرف ته خلک په نیک لاسونو باندې په پربندو لاسونو باندې کوي، لکه دې ټول د لپاره پکار د دا چې دستانی اچي، پکار د بنیادي چې ماسک مسله اچي. ده، بنیادي مسله ده. نو لکه دا بیا چې کوم زموږ طرف ته کسبان دي، کسبانو کې خپل مسلې دي. کسبان چې کوم دي هغه چې کوم دي لکه هغه هووینس سره ډایرکټ کانټاکټ وي، نو هغه کې هیپاټایټس پی چې کوم دي هغه ډیر زیات چې کوم دي ایچ پی وی چانسز دي چانسز دي. نو دغه څه لکه هغه ته د نور چې کوم پاراسایټس دي دا هغه هم ورته چانسز دي لګیدلو، نو هغه هم خیال نه ساتي. او دیو جن بیا د اکثر په دي اختر په دي تاسو ډېر جی تاسو ما په خیال ډېر بهترین موضوع ته اشاره وکړه. موږ دې ته لاړو زونوټیک ډیزیزز باندې. زما په خیال سپیشل پروګرام پکار دی چې پای کې موږ هغه ټولې بیمارۍ موږ خلکو ته وښیو چې کومې د څاروو انسانانو ته لګي، او هغه ډېر زیات اکنامیکلی هم اهم دي او هغه د صحت په حواله باندې ډېر اهم دي. زما په خیال په دې باندې یو جدا پروګرام پکار دی چې زمونږ کتونکي اوریدونکي په دې خبره پوه شي، ځکه چې زمونږ ډېر خلک خاص کر په خیبر پختونخوا کې د لایف سټاک سره، د غواګانو سره، د ګډو بيزو سره، د میخو سره زمونږ تعلق دی. موږ دا ساتو زمونږ د لایولیهود بنیادی سورس دی. خو زه په دې حواله بس تاسو توجه یو بل طرف ته اړول غواړم چې هغه ډېره زیاته کرونیک هم ده، ډېر وخت هم ده او خطرناکه ده. هغه دا ده چې نن سبا که تاسو فکر کړئ زمونږ په علاقو کې د څاروو فارمونه د سبسیسټنس لیول نه، یعنی د کور د گزارې د لیول نه تقریبا د کمرشل لیول ته راغلي دي. د خلکو سره 15 غواګانې، لسې، 15 شلې، 13 او هغې ته چې کوم خوراک راځي کمرشل فیډ چې هغې ته موږ ونډه وایو، نو په هغې کې زموږ ځینې خلک دا ظلم کوي چې هغه د خپل فیډ د مارکیټینګ دپاره په فیډ کې مختلف څیزونه شاملوي چې هغه د څاروي نه ټول پی چې هم دی راوباسي، یعنی ډېر پی وکړي. او چې کوم څاروي نه ډېر پی اخلي، لازمه خبره ده چې دا خو هغه ته بیا پروډکشن هغه شان راشن هم پکار دی، نو او منیجمنت پریکټیسز هم هغه شان پکار دي. نو زمونږ په فارمونو کې بیا هغه شان منیجمنت پریکټیسز نه وي، او موږ په فیډ کې داسې څیزونه شاملو لکه مثال په تور باندې د یوریا ډېر زیات استعمال کوو. موږ یوریا چونکې د نایټروجن دی او هغه پریکرسر دی، د په خېټه کې چې کوم پروټین جوړیږي چې کله شوګر او نایټروجن یو ځای شي، نو هغه پروټین چې کوم مایکروبز دي هغې نه پروټین جوړیږي. نو موږ د یوریا استعمال ډېر بهتر څه کوو، زهر د حده پورې کوو. دغه شان نور هغه اجزا چې هغه د څاروي نه پی راوباسي، نچوړی یې هغه پکې ور اچوي. نو په دې کې کارپوریټ سېکټر چې کوم ډېر غټ غټ سرمایه‌دار خلک دي هغه په دې کې شامل دي. د دغې سلسله دا چلو شي ډاکټر صاحب چې یو خو د څاروي نه پی خو راوځي، خو د هغې سره سره د ژوند کمیږي، یعنې یا د چې د کوم ریپروډکشن سایکلز دي، یعنې په یو غوا کې دا کیپاسټي ده چې هغه به 14 بچي پیدا کولی شي، نو هغه راکم شي 9 ته، 10 ته، 8 ته، خو دا خو لانګ ټرم افیکټ دی. نو په وخت کې څوک نه پوهېږي. نو زموږ خلک دا هم ظلم کوي چې هغه د خپل مارکیټینګ دپاره د خلکو سرمایې ته په لانګ رن کې نقصان رسوي. نو دا یو بل ډېر غټ خطرناک صورتحال دی، او دا هم زما په خیال انساني رویه ده چې موږ د مال د ګټلو دپاره دا قسمه حرکتونه کوو. دغه شانتې په نورو څیزونو کې، په پولټري کې هم دا څیزونه پاسبل دي کېږي، او په پیټس کې هم موږ د خپلو پیسو د ګټلو دپاره موږ هغې ته مختلف قسمه هغه میډیسن چې د هغې ضرورت نه هغه ورکوو. یا په څاروو په علاج معالجه کې زه ډېر په معذرت سره دا خبر کوم د خپل ویټرنري ډاکټرز نه او زموږ د ویټرنري اسسټنټس نه چې موږ د زمیندار د جیب نه د پیسو ایستلو دپاره څاروي ته بلا ضرورت انجکشن یې لګوو، مختلف دوايان ورکوو چې موږ بې له هغه د جیب نه پیسې وباسو. حالانکه کله کله داسې وي چې دغه بیماري بغیر د صحیح علاج معالجې نه په 2 ورځې 3 ورځې کې ښه کېدی شي، یا هغه بیماري د خوراک سره اسوسیېټډ وي، که ښه خوراک ورکړی شي نو ټیک کېدی شي، یا د ماحول سره د انوایرمنټ سره کېدی شي چې ټیک شي، هوا ورته کمه وي، وینټیلیشن سره ټیک کېدی شي. خو موږ لازماً زمیندار په دې مجبور کړو چې ستا څاروی ستا دا قیمتي اساسي چې دا خرابېدو والا دا خطرناک حالت کې ده،
او موږ هغه ته مختلف انجکشنې میډیسن د څه ورکو او دا غره جیب نه پیسې اخلو. نو دا زما په خیال زموږ د انساني رویو کې خراب رویه ده او دا سیس مسارو کې هوسکه دا په هیومنز کې عام دی ډاکټر صاحب چې کوم ځای انسان ته د هیڅ شي د نه طاقت د میډیسن ضرورت نه بوتر وایټامینز منرال ضرورت خو مونږه چې د کمپنۍ سره اګریمنٹ کړی ماته بغاړه ملويږي پاره کې نو موږ د انسانانو سره هم د رویه دا او اق شان رویه سره سره ده. د کې ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کړه لکه څنګه چې انسانانو ته نیوټریشن د متوازن غذا ضرورت وي دغه زناورو ته هم د متوازن غذا ضرورت وي. دا ډیر مشهور ډاکټر په افغانستان کې کار کوي ډاکټر ناکامورا. ډاکټر ناکامورا جاپانو او پیژنم هغه ولا ماغه لکه خوفات شو لکه دا په دهشتګردۍ کې اٹیک پشو نو هغه ولا یو انټرویو ما اوریده کنه هغه وی چې ما زه خپل ته ډاکټر لاړو ما خو د لاړ معلومات څومره خلک برتل نو هغه ټول مسله نیوټریشن وا او نو بیا ما و چې د دریاب نه څنګه نهر بوزم چې د خلکو د نیوټریشن مسله حل شي د بیماری به نشته او ناغه بیا ډیر غټ نهر وستل ولا ډیر اوسمکه خړوب کړي او خلکو ته د خوراک بندوبست جوړ کول کړي فصلونه او د میوه د کاری کړي د کومه د ځکه کار کړه افغانستان کې نو لکه دا زناورو ته هم په دې سیم طریقه باندې په دغه طریقه باندې هغه ته هم د بیلانس ډایټ ضرورت دی هغه ته د متوازن غذا ضرورت دی د خوراک ضرورت دی نو که هغه مونږ کار زیات اخلو هغه مونږ پیسې زیات اخلو هغه مونږ انډه زیات اخلو هغه مونږ کار زیات اخلو هغه مونږ مزدور زیات کوو هغه ته خوراک نه ورکو نو الټیمیټلی دا هغه لایف هم کمیږي او دا خبره هم ده چې ګور دا سټرس چې دی کنه دا سټرس صرف انسان ته نه ملويږي سټرس زناور ته هم ملويږي ایگزیکټلی او په سټرس کې پیداوار نشي ورکولای بیا کله چې موږ د ایکسپریمنت کوو په زناور باندې هغه کې موږ دا ګورو فار ایگزامپل یو ټریټډ زموږ ګروپ ته هغه ته موږ انجکشن ورکو نو یو بل ګروپ موږ ور سره هغه ته تشه انجکشن ورکو ځکه چې موږ د سټرس افیکټ نه وچرتا بالکل نو دا سټرس سره چې څنګه د انسان ایجینګ کمیږي دغه زناور ایجینګ هم د عمر هم ور سره کمیږي نو دیو جنا لکه چې کوم موږ کورنۍ زناور دي هغه خوب خیال ساتل پکار دي هغه د تیاری او د رڼا خیال ساتل پکار دي هغه د ګرمۍ او د یخنۍ خیال ساتل پکار دي هغه د خوراک خیال ساتل پکار دي او هغه چې موږ متناسب مزدوري خلو هغه موږ متناسب ګټه کوو نو بیا بلکې دا هغه حقوق پوره کیږي. دوه درې خبرې تاسو د اخري خبرو سره اډ کوم د خوراک په حواله د صحت د کمفورټیبل زون په حواله باندې د هوا وینټیلیشن تاسو خبرو کړه زه خپل خدون کوریدونکو ته اول ما چې کوم خبرو راغې ته متوجه کوم چې د خدای د پاره ژوندۍ چرګان د ویښ پینې نیول نه دي په کار دا کار مکوئ دا ظلم دی په ورکوټس ګاډي موټر کې ډیر ساروي چې هغه پای کې نه لذي فزیکلی دا غیر پر ځای نه هغه نه د کول پکار دي اوایډ کول پکار دي او هغه ته پورا پراپر سپیس پر کول پکار دي کفرز کا موږ کنډک روان کړي هارت موږ روان کړي او هغه بل موږ ورس په سفر کوو پیادل نو دا هم ظلم دی هغه ته د ریس ضرورت دی د آرام ضرورت دی دا هغه څه چې دا زموږ سره پیدې شي کفرز کوم دي شي نو خیال وساتو نو دا موږ ته پیدا راکړي ډیره پیدا برکې هغه زموږ پروګرام مخ تقریبا ختم دی زما د کتون کوریدونکو ته درخواست چې زموږ چې په نړۍ پروګرام کې کوم سبق موږ ورکو کوم خبره واضح حواله هغه زموږ ریوی دي د سارو سره او ټول واضح شوي په کار دا چې موږ په خپل ریوی کې چینج راولو او دغه د الله مخلوق په عذاب نه کو او ځان هم د عذاب نه بچ کو کله دې بد دعایي خیره یا زړه ولګي نو شاید چې الله تعالی موږ ونی سپاږي باندې او اسم په کار نه دا مخلوق ته الله نو د نن به ان شاء الله رستو موږ لري ټول سارو زناور کاغه ښکاری دي کاغه وایلډ لایف دی کاغه ډومېسټک دی هغه خیال ساتو ان شاء الله ډیر مننه کتون کوریدونکو د الله پامان.